بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ماشومانو سره ظالمانه کړنې او د هغه ناوړه پایلې. د دې بحث محور مو په ډیرو دیني مدرسو کې متاسفانه د ماشومانو سره ظالمانه او د اسلام د مقدس دین د ټولو اصول او حکمونو خلاف داسې کړنې کیږي چې په راتلونکي کې ډیر خطرناک ټولنیز، روغتیایي، شخصیتي او دینی پایلې لري. او دا کړنې فقط د دې په خاطر دي چې ماشومان باید په هر ډول چې وي د مدرسې سبقان یا درسونه زده کړي. درنو او معززو، تاسو شاید لیدلی وي څو ورځې کېږي چې په ټولنیزو شبکو یا فیسبوک کې یوه ویډیو لاس پر لاس کیږي چې په دې ویډیو کې یو د 10 کالو 11 کالو ماشوم دی چې پر یو ستن باندې تړل شوی دی په تناو باندې. او په دې ویډیو کې فضا داسې ښکاري چې یو دیني مدرسه ده، ځکه چې هلته نور ماشومان چې په ویډیو کې ښکاري د هغو سپینې خولیانې پر سر دي او دغه ماشوم چې پر دې ستون باندې تړل شوی دی په تناو باندې یو شخص چې ږیره لري او تورې عینکې او لونګې پر سر دی کې تور پاج دی، دغه مې دقیق په یاد نه دی. ظاهرا داسې ښکاري لکه د دې مدرسې مولوي صاحب، حافظ صاحب یا قاري صاحب او لښته ورڅخه ده. دغه ماشوم په ډېر بېرحمانه توګه باندې وهي، داسې چاپېره په راګرځي او وهي. او په ویډیو کې بیا معلومېږي چې دوو نورو ماشومانو د دغه ماشوم هغه د تړل سوي تناوې ټینګ نیولی دی چې دا ماشوم ځان خلاص نه کړي. ما هم د دې ناوړې پدیدې په اړه باندې خپل ایماني او انساني وجیبه سرته رسولې ده. او په دې ویډیو کې د همدې ناوړې پدیدې د خطرناک زیانونو په اړه باندې بحث او لارښوونې لرو، ځکه چې حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي څوک چې ظلم وویني او پر هغه باندې سترګې پټې کړي، خوله پټې کړي، د ظالمانو ملګری دي، د ظالمانو ملګري کوي. او څوک چې د ظالمانو ملګري کوي هغه منافق او بې ایمانه دی. او همداشان پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې په حق باندې خبر وي او حق نه وایي دا شخص ګم شیطان دی. په دې ویډیو کې مو بس ستاسو د معصوبو ماشومانو د ښې راتلونکي په اړه باندې یو کتاب داسې لارښوونې دي چې تاسو به یې په خپل ټول عمر په ډېر اسانۍ سره لاسته رانوړئ. که کتابونه وګورئ، که مقالې وګورئ، که لیکنې وګورئ، که ویډیوګانې وګورئ. او متاسفانه د همدې ناوړې پدیدې چې د ماشومانو وهلو، ټکولو، ظالمانه کړنې ورسره کېږي، ډېر خلک دا کار یو معمولي او عادي خبره بولي. بس به د ظلم او وحشیانه کړنو د ناوړو پایلو څخه شروع کړو. حیوانان هم تر خپلو منځو تاوتریخوالي یا یو پر بل باندې ظلم کوي. دوی پر خوړو، اوبو او یا هم د یو بل کمزوري حیوان په ځپلو سره وحشیانه کړنې کوي. په حشراتو کې هم تاوتریخوالي او ظلم شته، هغوی هم تر خپلو منځو جنګونه او زور زیاتی کوي. حتی په نباتاتو کې داسې وحشي نباتات شته چې د نورو نباتاتو سره زور زیاتی کوي او هغو ته زیان رسوي. د برازیل په امازون ځنګل کې غوښه خواړه ګلان شته چې حشرات او کوچني الوتکې مرغان خوري. خو د انسان سره ظلم او وحشیانه عمل په دې منع دی چې انسان اشرف المخلوقات او د کرامته ډک موجود دی. هر ډول زیان او تیری د انسان روح زیانمن کوي. کله چې د یو انسان د لوري د بل انسان سره ظالمانه چلن کیږي، معلومداره خبره ده چې د انسان جسم او روح ته دواړو ته زیان رسیږي. چې د جسم زخم او درد د وخت په تیریدو سره جوړیږي، اما د روح درد او زخم نه جوړیږي، چې په نتیجه کې انسان د خپل آرامش او سکون لپاره د غچ اخیستنې اقدام کوي، تر څو چې خپل غچ وانخلي سکون نه پیدا کوي. نتیجه دا سوه چې زموږ د ظلم او تاوتریخوالي پر بنسټ حیواني خوی غوره کوي. چا غوره کوي؟ انسان حیواني خوی غوره کوي، ځناور او وحشي سو او زیان رسونکي ورڅخه جوړ سو، نه خیر رسونکي.
هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ظلم، تشدد، تاوتریخوالي، ظالمانه کړنې، شکنجه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. کیدای سي موقت یا لنډمهاله یو څوک آرام سي، خو د راتلونکي لپاره به غچ اخیستونکي وي. دغه مابس چې په انسانانو ډک دی چې جرمونه او جنایتونه یې کړي دي، تاسې ورسئ چې د دوی ماشومتوب په مینه او شفقت سره تیر سوی دی که په ظلم او وحشت سره. د ماشومانو د حقوقو د ساتنې او د هغوی د سالمې روزنې په اړه باندې موږ مکلف یو چې ماشومانو سره عادلانه او انساني چلند وکړو، تر څو ماشومان د مینې او شفقت په دنیا او فضا کې وروزل سي او په راتلونکي کې جنایتکاره، غل، قاتل او غاصب ورڅخه جوړ نسي. د تاوتریخوالي یا ظلم او تشدد مفهوم او معنا څه دی؟ هر هغه عمل چې د بل انسان د جسمي، روحي او رواني صدمې یا زیان باعث سي، دغه ظلم یا په حقوقي اصطلاح سره تاوتریخوالی دی. یعنی وهل، شکنځل، بد او رد ویل، بیرول چې دغه ټوله کړنې د اسلام مقدس دین د ماشومانو په وړاندې منع کړي. د ظلم او تشدد او ناوړو کړنو پایلې د ماشومانو پر ورځني ژوند. ما یو څو مثالونه راخیستي دي او د ماشومانو سره د تاوتریخوالي په اړه باندې ما لکه طوطي و مینا خبرې نه دي زده کړي. د خپل ټول عمر کې ما په دې اړه باندې تحقیقات او څېړنې کړي دي او مستند ارقام راسره شته. کله چې ماشوم هلک وي که نجلۍ، که د تاوتریخوالي سره مخ سي، تاوتریخوالي او ظلم او تشدد ورسره وسي، هغه په خپل ورځني ژوند کې دغه ستونزه پیدا کوي. لومړی دا چې په مکتب او مدرسه کې ښه درس نسي زده کولی. دا زموږ په یاد پلرو، استادانو، مدرسینو. که ظلم او تشدد د ماشوم سره کیږي، ماشوم روح او دماغ یاغي او باغي سي، هغه د افهام او تفهیم ځای بیا نه لري، ظرفیت بیا نه لري، ښه درس نه زده کوي. که زده هم کي، یوازې درس زده کړی دی، په معنا او په مفهوم باندې نه پوهېږي. دوهم دا چې خدای مه کړه که چیرې د دې ماشوم سره جنسي تیری او یا جنسي ځورونه وسي، یا دا ماشوم د جنسي تیری او جنسي ځورونې قرباني سي، د ځان څخه دفاع نسي کولی. ځکه چې موږ هم بیرولی دی په کور کې پلار چپ خبره ونه کړي، حوال را نه وړی، که دې ویي، که دې ټکوي، که دې غورځه پرې کوي، پروا نه کوي. مولوي صاحب دی، حافظ صاحب دی، قاري صاحب دی، بیرولی مو دی. او دی هم د هغه شخص تر وهم لاندې وي چې بیا د ځان څخه دفاع نسي کولی. متاسفانه په ډېرې بخښنې سره وایم چې داسې ولدالزنا، حرامزاده او د شیطان اولادونه شته چې د ماشومانو څخه جنسي ګټه اخلي، جنسي ځورونه کوي، د ماشومانو پر جنسي ځورونه باندې دی خوند اخلي. الله رب العزت هدایت ورته وکړي، که هدایت نه کړي خدای دې په خپل عذاب گرفتاره کړي. جنسي ځورونه څه ده؟ ډېر معذرت غواړم، د ماشومانو په خاصو اندامو لاس وهل، هغوی په غېږ کې نیول، هغوی ښکلول او نور داسې اعمال کول چې زه بیان وړ نه بولم. که چیرې یو ماشوم د دغسې ځناورو اعمالو قرباني کیږي او موږ بیرولی وي، د ځان څخه دفاع نسي کولی. د تاوتریخوالي یا ظلم او تشدد پر بنسټ د ماشوم خوب او خوراک خرابېږي. په نتیجه کې ماشوم کیدای شي د معدې په تکلیف اخته سي. کله چې موږ د ماشوم خوب او خوراک د ظلم او تشدد پر اساس خرابوو، دا خپله ظلم دی، یو نه بخښونکې ګناه ده. په رواني ناروغۍ اخته کیږي، بازۍ نه کوي، خبرې نه کوي، بیریږي او داسې نور مشکلات پیدا کوي. د تاوتریخوالي پر بنسټ ماشوم خپل اوښ او حواس د لاسه ورکوي، یعنې داسې احمق او کودن ورڅخه جوړیږي چې هر څه کوشش کوي چې انتقال مفاهیم یا یو شی ورزده کړي، نه زده کوي. مثلا د بیلګې په ډول ته لاس ورته نیسي چې ورسه هغه پلانکی شی راوړه، دی د وارخطایۍ څخه دورې زغلي. یا ته ورته وایې چې هغه پلانکی شی راواخله، دی د وارخطایۍ څخه اخواته ګوري، ځکه دی تر بیرې لاندې دی. کیدای سي په یو شمېر ناروغۍ اخته سي، لکه همیشه د سر درد، کمخوابي، کم هشتایي، په بستر کې ادرار کول، خپل تشناب نسي کنټرولولی، پایجامه ناولې کړي او حتی نسي ویلی چې تشناب لرم. دا ټوله ډېره خطرناکې ناروغۍ دي. د ظلم او تشدد او تاوتریخوالي پر بنسټ ماشوم نافرمانه کیږي، یعنې زموږ هدایات او لارښوونې بیا نه مني، رټ سي، سپین سترګی سي. د ظلم او تشدد او بیرې پر بنسټ ماشوم ته داسې بیره پیدا کیږي
چې په ځوانۍ کې لا هم د ځانه څخه دفاع نسي کولی، د خپلو حقوقو څخه دفاع نسي کولی. غټ غټ ځوانان د پوهنتون په دوره کې د استاد مخ ته خبره نسي کولی، د مونوګراف دفاع نسي کولی، سیمینار نسي وړاندې کولی، د کار او د زده کړې په وخت کې تعصب او تبعیض ورسره کېږي، حق یې خوړل کېږي، شی نسي ویلی، د پلار او د اکا او د ماما څخه بیریږي. ځوان سړی واده یې کړي، اولادونه لري، د پلار مخ ته خبره نسي کولی، خلکو جایداد ځینې قبضه کړي، پیسې ځینې خوړلي، نقلیه وسایط یې ځینې اخیستی، دی د ځان څخه دفاع نسي کولی، ځکه چې دی په ماشومتوب کې مو دی بیرولي. د خبرو جرئت د لاسه ورکوي او داسې وهم ورته پیدا کېږي چې دی د هر ډول ظلم قرباني سي، د ځان څخه دفاع نسي کولی. زموږ اکثره خوندې او میندې او بیبیانې چې په کورنۍ کې کله چې واده سي، کله چې یو ظالمه خوښ شي، یو ظالم خاوند، ظالم خسر او ظالم لیور لري او ظلم ورسره کېږي، دا چوپ په خوله ناسته ده، د ځان څخه دفاع نسي کولی او پر ځان باندې هغه ظلمونه زغمي. لومړی دا چې د ماشومانو دپاره د ښوونیز چاپیریال معیار او اصول باید څه ډول وي؟ آیا ښوونیز چاپیریال د مابست او نظارتخانې په ډول باندې وي؟ متاسفانه زموږ ښوونیز چاپیریالونه خصوصا دیني مدرسې سم دم محبس دی. د دې مدرسو مشران اکثره دومره خطرناک او دومره وحشانه عمل لري چې ماشومان چې وویني قبض روح سي. آیا د ښوونیز چاپیریال معیار او اصول او فضا همدغه رقم باید وي؟ قطعا. یو ښوونیز چاپیریال باید داسې معیار ولري. د ماشومانو لپاره د زده کړې او ښوونې چاپیریال باید د مینې او شفقت او د روزنې ځای وي چې ماشوم هلته اخلاقي فضایل، انساني فضایل، ټولنیز آداب، عدالت محوري، د پوهېدلو او پوهولو فرهنګ یعنې افهام او تفهیم، د مور او پلار حقوق پیژندنه، د لارې ډوډۍ خوړلو، خوب، مجلس، سلام او د مسجد آداب زده کړي، د حلالو او حرامو مسایل زده کړي. ماشوم په ښوونیز چاپیریال کې باید د ژوند اصول او فلسفه زده کړي او په پوسې نه ده چې ماشوم په وهلو، ټکولو او ظالمانه کړنو یوازې د کتابو مضامین زده کړي، لکه طوطي او مینا چې خبرې زده کړې وي خو نور نه پوهېږي چې د دې خبرو معنا او مفهوم څه دی. ماشومان هم په ښوونیز چاپیریال کې باید د ژوند اصول زده کړي، نه یوازې د کتابو مضامین. زموږ په ټولنه کې پلرونه او والدین وایي چې زده کوي دی، نورې کال دا او دی اوس دغه شی چې زده کوي اصولي زده کوي، د پوهې او د علم او د آرامش لپاره زده کوي، که یا مازې حفظوي لکه طوطي و مینا، او په مکتب او مدرسه کې وایي ستا په پلار زده کوم چې زده یې نه کړي نه دې پرېږدم. هغه شکنجې او هغه وهل چې کافر هم د مسلمان د ماشوم سره نه کوي. اوس هم څو پوښتنې د اسلام مقدس دین د کوم حکم مطابق باید ماشومانو ته په زور او جبر سره د مدرسې سبقان زده سي؟ آیا اسلام د جبر، زور، بربریت، وحشت، بیري او ظلم دین دی؟ آیا تاسې غواړئ چې اولادونه مو دین ځپلي لوی سي که دین منلي؟ د دین څخه یې خواتورې غټې که یا د دین سره مشفق، د دین سره عاشق غټې؟ آیا پیغمبر علیه السلام د ماشومانو سره د ظالمانه او وحشانه کړنو امر کړی دی؟ آیا زموږ په مدرسو کې قاري صاحب، حافظ صاحب او مولوي صاحب مهربان او مشفق خلک دي که یا چنګیز او شمر غوندې ظالم او متکبر خلک دي؟ آیا زموږ ماشومان په ډیر مینه او شوق سره مدرسو ته ځي که د پلار او مدرسې د مولوي صاحب د ویرې څخه مدرسې ته ځي؟ اسلام وایي دین خیرخواهي ده، خو ماشوم ته د ماشومتوبه څخه دین، ظلم، وحشت او ستم پیژندل سوی دی. آیا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې ماشومان نه وه؟ کوه نو پیغمبر علیه السلام د هغو پلرو ته او یا اصحاب کرامو ته وویل چې ماشومان راټول کړي او یو ځای کړي او یو څه دیني سبقان ورزده کړي او کې نه زده کول لښتې په راواخي، مې سر ګوري، مې پښې ګوري، مې ملا ګوري او مې لاسونه ګوري، او د ماشومانو د وهلو ویډیوګانې بیا په فیسبوک کې نشر کړي. آیا داسې حکم د پیغمبر علیه السلام څخه سوی دی؟ دغه ماشومان چې په مدرسو کې داسې کړنې ورسره کېږي چې په تکرار سره بیا وایم چې کافر لا د مسلمان د اولادو سره نه کوي. ډېری افغانان دي په اروپا او په امریکا کې دي، د دې اولادونه په مکاتبو کې دي. معلم اوف نه ورته وایي چې پر مخ باندې د څپېړې داغې معلم پوښتنه ځینې کوي چا وهلی یې؟ پلار پوښتنه ځینې کوي ولې دې وهلی دي؟ په کم جرم دې وهلی دي؟ او دغه ماشومان چې بیا لوی سي آیا دی یو عقیدوي مسلمانان به وي او که یو عقده‌ای او خاطوري د دین څخه مسلمان؟
دینی مدرسې خو متاسفانه د ماشومانو لپاره سم دم د جمهوریت د فاسد نظام د پولیسو د اوزو غوندې د شکنجې مرکزونه دي. بل شی هلته نسته، فقط شکنجې دي، وهل دی او وهم دی. د دې ټولو پوښتنو جواب د قرآن کریم او مبارکو حدیثو په رڼا کې د ظلم او تشدد په اړه باندې د قرآن کریم وکم. آیا دین په زوره په یو چا باندې منل هغه شخص په مؤمن، مسلمان او پرهیزګار سي؟ قرآن عظیم شان د بقرې د مبارک سورې 256 آیات کریمه الآیه لا اکراه فی الدین، په دین کې جبر او زور نسته. الله جل شانه فرمایي دین باید د زړه د اخلاص څخه ومنل سي، نه په زور سره. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ آسانی کوي، سختی مکوي، خلکو ته زیرې ورکړي او خلک له دین څخه مخوا تورې کوي. سبحان الله. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي دین خیرخواهي ده، دین خیر دی، دین سلامتی ده. نو ته دین څنګه ورشې زما زړګیه؟ هغه مولوي صاحب، حافظ صاحب او قاري صاحب او د دې ماشوم ګناه څه ده؟ ته دا ماته ثابته که. خو یا به مدرسې ته نه راغلی او یا به د مدرسې سبقان نسته کوي. دا نو اوس جرم سو، دا نو ګناه سوله، دا نو دا سزا سوله چې تی بیا یو سړی پر پښو کښېنې، یو سړی پر لاسو کښېنې، بیا یې پر داملا باندې هغه د پخوا د څاګانو لبړان یا لښته او داسې ویې چې پر دې معصوم وجود باندې تغمې پاتې او ظالم پلاره، نادان پلاره، جاهل پلاره ورته وایي چې یا پروا نه کوي، که دې ویي ټکوي ورسه دا کار وکړه. دین خیرخواهي ده، دغه ستا خیرخواهي ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله ډېر مهربانه ذات دی او په هر کار کې نرمي او مهرباني خوښوي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي په کوم کار کې چې نرمي نه وي هغه کار ښکلا نه لري، او له کوم کار څخه چې نرمي لرې سي هغه کار عیبجن سي. ستا په زده کړه او ښوونه کې نرمي نسته، ښکلا نسته، کار دی عیبجن دی. عیبجن کار اسلام ته د منلو وړ نه دی. قرآن عظیم شان د هود د مبارک سورې 19 آیات کریمه د دې مبارک آیات پښتو ژباړه دا ده: کورې له خپل رب څخه بخښنه وغواړي او د هغه لوري ته راوګرځي. بېشکه زما رب رحم کوونکی دی او له خپل مخلوق سره مینه لري. زموږ خالق، زموږ الله چې زموږ ژوند او زموږ مرګ د هغه رب په واک کې دی. هر څه په موږ باندې کولی سي، خو هغه پر موږ رحم کوي او زموږ سره مینه لري. مګر متاسفانه یو کس چې 2 تورې زده کړي، یو 2 مسایل زده کړي دیني، غرور او تکبر یې لکه شمر یزید ابن زیاد د بل چا توصیه هم نه مني او رحم نه کوي او بخښنه هم نه کوي. هغه کسان چې په مدرسه، ښوونځي، کور، روزنتون، دکان او هر ځای کې د ماشومانو سره ظالمانه او ځناور غوندې عمل کوي، د دې مبارک حدیث جواب راکړي. پیغمبر علیه السلام صراحتا فرمایي هغه څوک زموږ له ډلې څخه نه دی چې پر ماشومانو رحم نه کوي او د مشرانو احترام نه کوي. کوم دی چې د خپل پیغمبر علیه السلام حصول مني، نو په څه رقم درته ووایي، په څه ډول درته ووایي. هر هغه څوک، قاري صاحبې، حافظ صاحبې، مولوي صاحبې، هر څوک چې په مدرسه کې که په بل ځای کې د ماشومانو سره بېرحمي کوي، ویې ټکوي، ظلم ورسره کوي، د پیغمبر علیه السلام د ډلې څخه نه یې. د دې مبارک حدیث جواب راکړه. د ماشومانو وهل، توهین کول، ظلم ورسره کول، آزار ورکول او پر دغو معصوم رحم نه کول، دا د تکبر، جهالت، غرور او د دوزخي خلکو کړنې. که څوک د قاري صاحب، حافظ صاحب، مولوي صاحب، استاذ، پلار، اکا، پولیس او هر څوک چې وي چې پر ماشومانو رحم نه کوي، متکبر او ظالم وي، نیک اخلاق نه لري، شفقت او مهرباني نه لري، الله جل شانه او د هغه برحق رسول صلی الله علیه وسلم د دې په اړه داسې فرمایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي تندخویه، بد اخلاق او متکبر خلک جهنمیان دي. متاسفانه ما خو ډېر کسان لیدلي دي او ما د ډېرو علماو صاحبانو سره
صحبتونه کړي دي، زارۍ مې ورته کړی چې جناب مولوي صاحب مفتي صاحب یو بیان پر منبر باندې، یو لیکنه، یو توصیه، یو فیصله په مدرسو کې دغسې کړنې کېږي. متاسفانه هغو دا راته ویلي چې ولا هو دا غلط کار دی، د ماشومان سره باید رحم او شفقت وسي. اما متاسفه ویلي چې پر منبر باندې بیا یو د نوروز په اړه بیا څه غړغړي دي، څه روایات دي، که د یوه دانه ګیرانې ول په کافر کېږي. اما د دغه مسایلو په اړه باندې ما تر اوسه متاسفانه نه غرغړې، نه نارې، نه دا شان نه دي اورېدلي. او متکبر خلک لکه چې پیغمبر اسلام وایي تونخي او متکبر خلک دوزخیان دي. متاسفانه په اکثره دینی مدرسو کې قاري صاحب، حافظ صاحب، مولوي صاحب، مدرس ژبه یې د مهربانۍ ژبه نه، به د ژبې څخه بیریږي، د څیرې څخه بیریږي، د خبرو څخه بیریږي، د لاس څخه بیریږي، د عمل څخه بیریږي. سبحان الله، الله دې پر موږ رحم وکړي چې یو دیني شخص او دومره وحشي او خطرناکه چې ماشومان دی وویني بلا تشبیه لکه اسرائیل چې رالی، لکه شمر چې رالی، لکه چنګیر چې رالی، داسې ځینې بیریږي. او بیا پیغمبر اسلام فرمایي هر څوک چې رحم نه کوي رحم نه پوره کېږي، هر څوک چې چاته بخښنه نه کوي بخښنه نه ورته کېږي، او هر څوک چې بخښنه ونه غواړي بخښنې د قیامت په ورځ نه منل کېږي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي کامل مسلمان هغه څوک دی چې د هغه د لاس او ژبې څخه بل مسلمان په امن کې وي. نو څه درته ووایي، په څه رقم درته ووایي؟ که ستا د لاس څخه ماشومان بیریږي، که دې د خولې څخه دي، که د څیرې څخه دي، که د عمل څخه دي، ستا څخه بیریږي، ته د دغه حدیث مبارک د حکم مطابق کامل مسلمان دی. پیغمبر اسلام فرمایي هغه انسان تباه او برباد دی د چا په زړه کې چې الله جل شانه انسان ته رحم او زړهسوی نه دی اچولی. تباه او برباد دی، هیڅ فضیلت نه لري. هر څوک چې له حارثه بن وهب رضوان الله تعالی عنها څخه روایت دی چې وایي پیغمبر علیه السلام موږ ته وویل چې آیا تاسې ته جهنمیان دروښیمه؟ او صحابه کرام وویل چې او یا رسول الله راویښیه. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل هو، هر سرکشه، بخیل او متکبر شخص دوزخي دی. پیغمبر علیه السلام صراحتا فرمایي الله تعالی هغه کسانو ته عذاب ورکوي چې هغوی په دنیا کې خلکو ته عذاب ورکړي وي والله که خلاصې چې دا معصوم ماشومان چې هیڅ ګناه نه لري او ته داسې کړنې ورسره کوې لکه پخوا چې فرعونیانو، شدادانو، بادارانو، فیوډالانو مریان به یې تړل او هغوی به یې په لښته او په شلاخه وهله. الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې د غافر په مبارکه سوره کې په 18 آیات کریمه کې فرمایي د محشر په ورځ ظالمانو لره نه دوسته او نه داسې شفاعت کوونکي چې د هغوی خبره ومنل سي. دا ماشوم خو یا مدرسې ته دی راغلی یا سبق نه زده کوي، ته دا سزا او جزا ورکوي، ظلم ورسره کوي. د قیامت په ورځ ستا دپاره هیڅ شفاعت کوونکي نشته چې څوک خبره مني. دا ستا په یاد. پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسې رحم کوئ پر هغه چا چې په ځمکه کې دی، پر تاسو به رحم وکړي هغه الله جل شانه چې په اسمانو کې دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې په نورو سختي، ظلم او خشونت او زیاتی کوي الله جل شانه په ده باندې هم سختي کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي مومن هغه دی چې کوم څه چې د ځان لپاره خوښوي خپل د مسلمان ورور لپاره هم خوښ کړي. ستا د اولاد سره ګران حافظ صاحب، مولوي صاحب او ګران قاري صاحب چې په ماشومان په مدرسه کې په دغه ظالمانه ډول باندې وي، ستا د اولاد سره که څوک دا کار وکړي منې کې منې، خو نو ته ظالم یې، جاهل او نادانه یې. کې نه منې نو د دغه حدیث مطابق وایي ته مکامل مؤمن نه یې. اولاد پرېږده، که یو څوک راولاړ شه تا یو خطا یې ګناه ورته، نو بیخي مؤمن یې، بیخي پرهېزګار یې، بیخي معصوم یې، پر دنیا دې هېڅ نه دي کړي. که ته یو ګناه یو سزا وکړي، یو د اولاد یا یو څوک راولاړ شي تا دغسې وتړي، دغسې د شکنجه ودې ویي او بیا ستا ویډیو نشر کړي، اوه لومړی خو د کفر فتوا چې دا سړی کافر دی، مومن نو مسلمان یې راولاړ کړي، بې عزت یې کړي، بې حرمت یې کړي، د ده ویډیو یې خپره کړه په فیسبوک کې. دا خو د مسلمان سره داسې کار نه کېږي. هغه وخت بیا ته هغه کس ظالم، کافر، مشرک، عزیز، شبر، فرعون یې بولې. مګر ته چې د ماشومانو سره کوې بیا ځان داسې شی نه بولې. د پیغمبر علیه السلام د مهربانۍ او شفقت مثالونه. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي 10 کاله مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړ، په الله تعالی قسم که اوف راته هم ویلي وي او نه یې راته د یو کار په هکله ویلي دي چې ولې دې دا کار داسې وکړ او ولې دې دا کار داسې ونه کړ. حضرت بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي
وایي نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په ټول عمر یې ښځه او ماشوم نه ده والی، هېڅوک یې نه دی والی، هېڅوک یې نه ثابته کولی، حتی خپل د سپرلي حیوان یې هم نه دی والی. حضرت پیغمبر اسلام فرمایي 2 ګناهونه دي چې سزا یې په دنیا کې انسان ته ورکول کیږي، یعنی الله د هغه سزا په دنیا کې ورکول کیږي. یو ظلم، بل د مور و پلار نافرماني. ظلم چې کوي هر څوک چې سزا یې درکول کیږي. په مدرسه کې ماشومان د قاري صاحب، حافظ صاحب او مولوي صاحب څخه داسې بیریږي لکه بلا تشبیه یو ظالم، فاسق، فاجر، شمرو، یزید غوندې. دغه ماشومان د دې په مخ کې پوښتنه نسي کولی چې پوښتنه وکړي. تشناب ته د تلو اجازه نسي اخیستلی، کښېنه څونه تشناب ته ځې بیا لښته راواخلي وي، د اوبو څښلو جرأت نه لري، تږی وي. مګر د کربلا د ماشومانو غوندې به جرأت نه لري چې اوبه وڅښي، ولې ځلته خو شمر یو ضد ورته ولاړ دی. او په دې اړه هم پیغمبر اسلام څه فرمایي؟ د یو مسلمان لپاره حلال نه دی، حرام دی چې بل مسلمان وبېروي. هر څوک چې ماشومان ستا څخه بیریږي جرأت نسي کولی، ستا سره مینه او محبت نه لري، ستا تلل، ستا حضور د هغو دپاره یو فشار، یو وهم دی، دا حرام کار دی. ته هر ګړی په حرام کار باندې اخته. او پیغمبر اسلام فرمایي د چا په زړه کې چې 1,000 کبر او تکبر موجود وي، دا سړی جنت ته نه ځي. متاسفانه په ښوونیزو مرکزو کې سم دم ښوونکي او په مدرسو کې سم دم داسې فرهنګ لري او داسې اصول لري چې ماشومان باید ما وویني پایجامه لنده کې زما څه باید وبېرېږي، قبضېرو اوسي. په کور کې لا چې مور و پلار ورته وایي چې ښه وده صاحب، مولوي صاحب ته ووایم، کاري صاحب ته ووایم، هغه داسې ځینې رېږدي د ډېر تکبر له وجې، دا سړی جنت ته نه ځي. بیا پیغمبر اسلام فرمایي چا کې چې نرم خویي نه و، هغه د هر ډول خیر او نیکۍ څخه بې برخې دی. په تا کې نرم خویي او شفقت نشته، ته نیکۍ څخه بې برخې. څوک چې نیکي چاته نه رسوي دا کامل مسلمان نه دی. ښاغلو پلرو، ښاغلو دوستانو، آیا تاسو د خپلو اولادو د ښې روزنې په اړه د پیغمبر علیه السلام په هدایت او حکم خبر نه یاست؟ پیغمبر اسلام څه فرمایي؟ خپل اولادونه محترم وګڼئ او هغه نیک تربیه کړئ تر څو ستاسو ګناهونه وبخښل سي. که ته اولاد محترم نه ګڼې، هغه تا ته زارۍ کړي چې پلارجانه یې وي پر لاسو یم، پر پښو نستی او یو شمر غوندې کس مې په لښته باندې ورته وایي پروا نه کوي، نه مړ کېږي، ورشه سبقان زده کړه، ستا ګناهونه بیا بخښل کړي. دا زوی د تا ته دعا کوي، دا اولاد دې نه یې درته کوي. پیغمبر اسلام فرمایي ای علي، الله جل شانو هغه مور و پلار رحمت کړي چې خپل اولاد د ځان په وړاندې د نیکۍ کولو په پار روزي. زه اولاد داسې روزم چې زما سره بیا نیکي وکړي. ډېری کسان دي اولاد مې په کول نه کوي، غورځرم راسه ولاړې. دا خو نو هغه اولاد چې تا په ماشومتوب کې رحم نه پر کوي. پیغمبر اسلام فرمایي ماشومانو سره مینه ولرئ او پر هغو مهرباني وکړي، او هر وخت چې مو هغو ته واده ورکوي نو پر خپل واده وفا ورکړي، ځکه چې هغوی تاسې خپل روزي ورکوونکي بولي. پیغمبر علیه السلام فرمایي هر څوک چې خپل اولاد ښکل کړي، الله جل شانو هغه ته ثواب ورکوي. د اولاد سره مینه که نه لرې، نه یې ښکلی، نه یې نازې، یا مې نازوه، بیا دی داسې کمزوري مخته کېږي. مه کوه چې غټ قتلونه وکړي، جنایتونه وکړي، د خلکو هندارې غلا کړي، نشې وکړي، بچهبازۍ ته کښېني، مېرمنه ووایي، د میراث پر سر جنګ وکړي، بیا چې په محبس کې ناست و بیا پلار یې وایي والله داسې ګلالی زوی مې بندي دي. پیغمبر اسلام فرمایي هر څوک چې خپل اولاد خوشحاله کړي، الله جل شانو به دی د قیامت په ورځ خوشحاله کړي. بیا علیه السلام فرمایي خپل اولادو ته احترام وکړي او په ښکلي آداب د هغوی سره چلن وکړي. دا ښکلي آداب چلن وکړي، دا ښکلي آداب دی چې دی وایي ما وایي او ته ورته پروا نه کوي، نه مرې. او پیغمبر اسلام فرمایي خپل خویونه او عادات پر خپلو اولادو په زوره مه قبلوئ، ځکه چې د دوی زمانه ستاسو زمانې سره توپیر لري. وروستۍ توصیه مې دا ده زما ډېرو غښتلو او ښاغلو وروڼو، پلرو، دوستانو، تاسې ډېر مؤمن او مسلمان او ښاغلي خلک یاست، خو دا فکر غلط دی، دا خیال غلط دی، دا تفکر غلط دی چې زما زوی دې په زوره مدرسې ته ولاړ سي او هلته په مدرسه کې په ده باندې په زوره باندې سبقان زده سي. ایله کوم خپل د معصومو ماشومانو په وضعیت ځان خبر کړئ. دا ډېره غلطه مفکوره ده او ډېره غلطه هیله ده چې تاسې غواړئ چې اولاد مو په ظلم او جبر سره مدرسې ته ولاړ سي. خو زه پوهېږم که چا وویل چې زه اولاد مدرسې ته نه پرېږدم، هلته وهل او کوټل دی، بیا د کفر ټاپه پر وهل کېږي چې و بېدینه، ګمراه، فاسق او فاجره اولاد نه پرېږدي مدرسې ته چې ګمراه او بېدین ځینې جوړ سي.
فاسق و فاجر ځینې جوړ سي د دغه څه خلک ویریږي. اما موږ نه د دې څخه موږ غافل یو، په دې نه یو خبر چې په مدرسه کې ستا پر اولاد څه ظلم او تیری کیږي او د دغه ظلم او تیری په نتیجه کې دوی پرهیزګاره مؤمن او مسلمان غټیږي. د دین زده کول خو دا پړاون لري. اول مسلمان به دین خپل زده کوي په آرامي سره، بیا به دین حفظ کی ساتي به، بیا به پر دین باندې د چش کی عمل وکي، بیا به تر نور خلکو پر رسی. د دین زده کول خو دغه څلور پړاو لري. او ته د خپل اولاد ملاتړ نه کوي چې تا ته وایي پلار جانه ما وایي او ټکوي مې، او ته ورته وایي چې پروا نه کوي نه مرې. د ګریش په ولسوالۍ کې یو ورکشاپ مې د ماشومانو د حقونو په تړاو درلودي. یو پلار ولاړ سو په غوږ کې راته وویل ما ته ول وروره په والله بالله د دې ګریش په ولسوالۍ کې ماشومان چې په مدرسو کې ظلم ورسره کېدل پلرو یې ملاتړ نه کول، آخر څو ماشومانو ځانونه په بغرا کې ځانونه یې غرق کړل، ځان وژنه یې وکړه چې پلار مه هم ملاتړ نه کوي او تو مه هم ملاتړ نه کوي. اول څه وکړو وروره نسو ویلی چې د مدرسې څخه یې راوګرځو د کوپر ټاپره باندې وي وای فاسق او فاجر ځینې جوړې او نورې خبرې کوي چې د کفارو درس زده کوي دا نور زده کوي، او که خبره ونه کړو نو ماشومان د دغسې کړنو سره مخ دي. درنو پلرو، تاسې خپل معصوم اولادونه د اسلام او د دین په اړه باندې داسې وروزئ، داسې اصول ور زده کړئ چې د دین مینه یې په زړه کې، په فکر او په دماغ کې داسې پاته وي چې په راتلونکي کې خیر رسونکي وي، او د دین څخه شفقت، عدالت او محبت زده کړی وي. مؤمن او مسلمان شخص ورڅخه جوړ سي، نه لیواتکاره، قاتل، افراطي، ظالم، شمر او یزید غوندي ایمان وي، بلکې د پیغمبر علیه السلام د معصوم اهل بیت غوندي دین او ایمان وي، او د حضرت علی علیه السلام د عدالت، دیانت، عبادت، اطاعت، قناعت، شفقت، عطوفیت او وحدانیت لاره غوره کړي. نه دا چې شمر، یزید ابن زیاد، عمر سعد او یزید غوندي داسې مسلمانو څخه جوړ سي چې شمر، ابن زیاد، عمر سعد، یزید دې ملعونانو او نالتیانو د عاشورا په ورځ په کربلا کې د پیغمبر علیه السلام ټول اهل بیت شهیدان کړ د خپلې منافع او ګټې لپاره، او دې ملعونانو شمرو، یزیدو او عمر سعدو دا لینان ماشوم د اهل بیت کوشنیان پاته و، د هغو سرونه هم ور پرې کړل، پر هغو یې هم ظلم وکړ، پر هغو یې هم رحم ونه کړ، او دوی هم ویل چې موږ مسلمانان یو. خدای نخسته د شمرو، یزید، عمر سعد او ابن زیاد غوندې مسلمان ځینې جوړوي؟ نه، قطعا داسې مذهبي جوړول. داسې قاري دي نه ورڅخه جوړېږي خدای نه کرده چې لواطت او پر ماشومانو تیري جنسۍ او خپل شوق بولي. نه داسې خاوند ورڅخه جوړ سي چې خپله میرمنه خپله مزدور او د شهوت ابزار بولي، مینه او محبت او احترام نه ورته کوي. نه داسې ورور ورڅخه جوړ سي چې د خور میراث خوري، د خور حق خوري، او د خور د میراث په حق اچ کوي او دومه واده کوي. نه داسې تجار ورڅخه جوړ سي چې خپل غریب او مظلوم ملت ته د نورې وادو څخه د دواو پر ځار ساده سپین ګچ، خاورې او یا زهر ورته راوړي. نه داسې حاجي ورڅخه جوړ سي چې فاسق و فاجر و لاولهب باندې اخته او سودخوره وي. نه داسې پیر ورڅخه جوړ سي چې زناکاره، لیواتکاره او د شیطان ورور. پر الله مو سپارمه، الله رب العزت ستاسې اولادونه، زما اولادونه د پیغمبر علیه السلام پر لاره هدایت کړي.